स्टेडियम मर्दान کې د مردان کرکټ ټورنمنت د فائنل په موقع د چیمبر اف کامرس سینیئر نائب صدر او تغبی باتوران اونر حاجی اویس خان مشر ملمو د کمیټې مشرانو مشر ملمتا پراتک د لوبغاړو په حوصله افزای باندې هرکلی وي مشر ملما د ټورنمنت ټاپ لوبغاړو ته ټراپې ورکړي د فائنل میچ په کټلو باندې وینر ټیم ته 1000 روپے او رنر اف ته 15000 روپے او ټراپی ورکړه او په خپل خبرو کې صدا رنګوي ډېر خراج تقسیم پیش کوم چې دونه کړکېچن حالات کې چې ډېر هر طرف ته د لاک ډاون مایوسي ده او بیا د بچو له انټرټینمنټ ورکوي استاد کمیټې والا او خاص کر د دې کرکټرانو ډېر مشغول چې دونه واړه دې خبره ته مایله کې راشي سپورټس راشي او ګراوند کې کرکټ یو کې زه نن ډېر خوشحاله یم دوه ټیمونه چې هر کله میچ کې یو ګټي یو ویلي موږ هم تغبی باتوران ولرو ډېر نه زیات ښه ټیم زموږ خو ګټه تاوان د ګیم حصه ده چا بیل هغې ته هم خراج تحسین پیش کړو چا چې وګټل نو هغې ته نور هم داد ورکړو چې خدای دغسې نور هم حوصلې بلند کړي زه په دې موقع کم ټیم چې وګټله د هغې دپاره د 10,000 روپو اعلان کم ټیم چې بیله د هغې دپاره د 50,000 روپو اعلان او دا کمیټې والا چې دي دا کوم چې دونه ښه ټورنمنټ یې انعقاد کړی د هغې دپاره د 10,000 روپو اعلان کوم د ها ټورنمنت په منعقد کېدو باندې د کمیټې مشرانو ته هم 10,000 روپے ورکړي بل خو د غازی میموریل فوټبال ټورنمنت د مردان کلب او د باجوړ منډا د میچ هم مهمان خصوصي وو مشر ملما سره د دوه ټیمانو لوبغاړو تعارف وکړو د میچ د اختتام نه بعد حاجی اویس خان د میچ په کامیابی باندې مردان کلب ته 10,000 روپے انعام ورکړو او د مردان د کلالانو یې ستاینه وکړه او په اخر کې د کمیټې د پاره نقد انعام اعلان وکړو او د مردان ډي اف اي مشرانو سره د هر قسمه ملاتړ وعده وکړه